دا د کاپیسا ولدان همین چوک پر پنشیر هم رفتم کاپیسا دیگر پولیس است قبول کنید نه امیرو برو رفته ها مصطفى دا یو د اوږد سفر راورسېدلو د کاپیسا نه د پنجشیر چوک ته چې چوک ګلدان په نوم باندې دی او تقریبا 9.5 ساعت لاره پنجشیر ولایت ته ده کاپیسا ولایت کې او پنجشیر ته به ډېر ستړی سفر چوک د پنجشیر د کاپیسا دا د کاپیسا ده خو د پنجشیر لاره دغه مخامخ ده پسې کیمره دا پنجشیر ده خبرې بزو ورته ویل دي که نه وایي چې شیر پنجشیر او دا خلک وایي دا بدله شوې پښتون دره شو خو خیر هغه بېلې مسلې دي فعلا دپاره نو مطلب نه پنجشیر یې پېژنو 2025 والا نو ډېر ښایسته چوک یې برابر کړی چوک یې ګورو ته ورځو چې وچه ډوډۍ راولو ځکه چې بیخي وږي کس سره ولک بچی ته مو راځه چې ورځو راځئ صاحب ګاډي کې دغه دی ګوره السلام علیکم څنګه نرمې ډوډۍ کمې وي در سره غټې او السلام علیکم هغې ته بېګې میزانه ها شته غټه ډوډۍ شته نه نه کنه نه سیانه आज کلانا ما یاد گرم پخته میکنی گرم هم پخته میکنیم جورایان داریم تاقایی هم داریم او از رانه مدیم میریم به پنجشیر یک معلومات بده پنجشیر چقدر است چقدر کیلومتر دور است برات معلوم است یارا موتر شخصی است تقریبا یک 40 دقیقه راه است سلویخ منو لار ده دیدی نه پنجشیر تا از ماست که کاپیسا آمدیم نزدیک آمدیم نی از کجا آمدی شما از ننگرهار آمدیم برای کاپیسا جلال آباد نه راغلی هستی تاسو دا کومه ولسوالی د مرکز یو دا پښتو وایم مړه خاص ویډیو جوړ د مرکز فارسی مون سره وایم زم جلال آباد ته یار دغه ما ډېر لسکاله کې چې نه کې ما راځم پنځه ته لار لګه پاتې ده الګ لار ده هغه د پښتنه کې معلومات ورکړه نه زما یو ډېر لسکاله کې چې دلته ما جمهوریت نه ما دلته بس راته ځم زم د ننګرهار ما دا دغه ما پښای ما دا خیوه نه بره دریا نور ما دا قلعه شهید دریا نور دا قلعه شهید لیدلم دا بازار ولسوالي چې دا اخو ته ډاګو کړه دا خو ته دا بس موږ د په خدمت کې د هر رقم ډوډۍ فرمایش شوقي ډوډۍ د پیښور ملمنه را سره دي والله نو په خبره خو د فاتوره خوري دا د دې را سره دي په خبره خو د فاتوره خوري نه هغه د دې ډوډۍ خون ورکړي ډیر خسته ډوډۍ هغه ډوډۍ چې ته واړې زتا خسته ډوډۍ را ته جوړې کا والله نسو باندې یو هغه ګور نه یو کې راځي کنه یو تقریبا دغه کسان یو لس کسان لس دانې جوړې کا بس لس دانې به جوړې خسته شوقي شبا صحیح شو انعام جانا یو لس دانې جوړیانې داسې خسته دلار بگیری پاکستان مهمان آمدن اینجا چند تا هستن والکا مصطفى خپې ګوزې کا کمالار تنداره چکر ته وتلی اسای پنځیر هوا خو دینه ډیره خدا یخه ده پنځیر هوا خو ګرمي مرمیات نشته هر څه برابر اول ځل ان شاء الله چې څوک کسان انډیوالان لري نو سوال صحیح ده یار یو پنځیر دی دغه هوشا مسعود چې روزه ته رسیدي خو یو ساعت لاره ده پنځیر ته چې داخليږي نیم ساعت لاره ده هل د خسته هوټل شته بیا کې هوټل شته سړی پاتې کی شته هوټل شته پنځیر اردو ته ویل ډوډۍ نه ډوډۍ نه ویل جوړ څه شو لاس منټه وخت نشته داسې ډوډۍ دي چې موږ په ځوامه زندګۍ کې نه کتلې کنه والله او د دې به خوند لا څنګه دا ډېر خوږې دي که نه یو دا نن چې وچه وخورو لکه بسکټ چې خوري
کني یو براوالو چې ګرمي وچو بیا مشتیا کوي Dacă jesteś na wasz boku. څنګه شو ځاله پاک کړه دسه په کوم سبا د ټیم پورې به خان ډېر تکړه سره ډېر زبردست یار خبر موړو کې پاتې شوی دی ساړی حالت بس پیو سره وستا نو موږ زمون پکې نه پاتې یو سره تاسو ثاني سمير دكتور صالح خضر عزيز دكتور صالح يا لا لا لا